بعد قدرمنو اوریدونکو د اسلام د دوهم خلیفہ او په 10 مبشرو کې د دوهم نمبر صحابي چې د جنت زیری ورکول سوی دی د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه د سیرت مبارک اوله برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتين ويناوال مولوي عبيد الله مأخذ سيرة ابن هشام حكايات الصحابة نم عمر بن الخطاب رضي الله عنه دمور نم خنتمة بنت هاشم د عمر رضي الله عنه أولادنا اول عبد الله نميدي چې په لوی عبدالله باندې یادېدی دوهم د عمر رضی الله عنه لور حفصه ام المؤمنین رضی الله عنها دا دواړه د زینب بنت مذعون رضی الله عنها څخه چې د عمر رضی الله عنه میرمن وزیږېدلې وه بل زویه لوی زید الاکبر چې د علي رضی الله عنه او بیبي فاطمه رضی الله عنها د لور کلثوم رضی الله عنها څخه چې د عمر رضی الله عنه میرمن وزیږېدلی و همداسې نور اولادونه یې د مختلفو بیبیانو څخه پیدا سوي وه لکه زید الاصغر یعنی کوچنی زید عاصم عبدالرحمن الاوسط یعنی منځنی عبدالرحمن عبد الرحمن الأصغر يعني كوچنی عبد الرحمن او عیاز همدارنګه دریم زوی هم زید نومیدی او همدارنګه زینب او فاطمه یې لورګانې وې قدرمنو اوریدونکو د عمر رضی الله عنه د اسلام راوړلو زړه ته سکون بخښونکې شیبې عمر رضی الله عنه د قریشو د هغه تکړه مشرانو څخه و چې زیات بهادر زړور توره چلونکی تکړه غشی ویشتونکی لیکونکی عادل لوستونکی او عمومي سفیر و د شپې او ورځې د خپل رعیت د مشکلاتو څارونکی او حل کوونکی و یعنی کله چې به د قریشو د کوم قوم سره مشکلات راغلل نو دشمنانو ته به د خبرو او صلح دپاره چا د ویرې زړه نسو ښه کولی چې ورسي خو عمر رضی الله عنه به بې له ډاره او ویرې د سفیر په توګه ورتلی عمر رضی الله عنه د بعثت په اول وخت کې د مسلمانانو تر ټولو زیات سرسخته دشمن او تکلیف ورکوونکی و همدا سبب و چې کله به مشرکینو کوم اقدام کوئ نو د عمر رضی الله عنه په مشوره به یې عمل کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور صحابه کرام رضی الله عنهم هم د ده څخه زیات په ویره کې وه نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ته سوال وکړي چې یا الله جل جلاله ته خو اسلام د دواړو عمرینو څخه چې کوم یو تا ته خوښ وي په یوه باندې قوي کړي یعنی مسلمان یې کړي یو عمر بن هشام چې په ابو جهل مشهور و یادوي او بل عمر بن خطاب رضی الله عنه یادوي نو الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبول کړه او د عمر رضی الله عنه د اسلام قصه داسې شروع سوه د مکې مشرکین سره راټول سول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد یوه فیصله وکړي او داسې یو چل جوړ کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ابدي بېغمه سي نو دوی یو ځای ته ټول مشران راوبلل او هر چا خپل رأی ورکړه خو د عمر رضی الله عنه رایه بل شان و هغه داسې چې عمر رضی الله عنه په ځان بیخي زیات ډاډه و چې هر کار کولی سي نو ورته یې وویل د محمد صلی الله علیه وسلم کار ماته پرېږدئ زه به مو د ابد دپاره ورڅخه بېغمه کړم زه یوازې ورځم او سر ورڅخه قلم کوم او تاسو ته یې راوړم بیا به د ده د خاندان سره روغه جوړه وکړو یا به یو نفر ورکړو چې په بدل کې یې مړ کړي او یا به فدیه ورکړو نو د ټولو دا خبره خوښه سول عمر رضی الله عنه توره له تیکې بهر کړه احساساتي د هغه ځای راووتی
د هر چا څخه به یې پوښتنه کوله چې محمد صلی الله علیه وسلم چیرې دی، تر څو چې د بني زهره د قوم یو نفر په مخه ورغی. هغه چې عمر رضی الله عنه ولیدی، پوښتنه یې ورڅخه وکړله چې عمره چیرې داسې توره په لاس روان یې؟ عمر رضی الله عنه ورته وویل د محمد صلی الله علیه وسلم پسې راوتلی یم، نن یې بې له وژلو نه پرېږدم. محمد صلی الله علیه وسلم زموږ خدایانو ته بد نسبت کوي، خدایي یې نه مني، د پلرونو او نیکهګانو دین یې پرې ایښی دی. زموږ قوم د ده د دغسې کارونو څخه تنګ راغلی دي، نن به ضرور ټول ورڅخه بېغمه کړم. هغه نفر چې د ده خبرې واورېدلې ورته په خندا سو. بیا یې ورته وویل ته چې دومره بهادر یې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو پسې راوتلی یې، ته هغه پرېږده، خپل کور دې سنبال کړه. عمر رضی الله عنه په حیرانتیا ورته وویل زما خپل کور؟ ولې زما په کور کې کوم نوی کار سوی دی؟ هغه نفر چې نعیم نومېدی ورته یې وویله د کوم دین د منځه وړلو په نیت چې ته راوتلی یې، هغه دین ستا کور ته داخل سوی دی. ته اول د خپل خاندان غم وخوره، ستا خور او د هغې میړه دواړه مسلمانان سوي دي، ولاړ سه ویې ګوره. عمر رضی الله عنه چې د هغه صحابي رضی الله عنه خبرې واورېدلې، د غصې څخه تک شین سو. د خپلې خور فاطمې بنت خطاب رضی الله عنها د کور پر طرف روان سو. کله چې هلته ورسېدی، دروازه یې په زوره زوره په لغته ووهله چې خور یې له ویرې کلکه بنده کړې وه. خور او د خور خاوند یې د نورو مسلمانانو سره هلته پټ قرآن کریم لوستی چې خور یې اواز واورېدی او د ویرې په لړزېدو سول. خپل خاوند سعید رضی الله عنه او نورو کسانو ته یې وویل تاسو پټ سئ، زه ورځم چې معلوم کړم چې عمر رضی الله عنه په کوم نیت دومره په غصه راغلی دی. هغوی ټول پټ سول. د فاطمې رضی الله عنها څخه د قرآن کریم پاڼې له ډېرې ویرې څخه په هغه ځای کې له یاده ووتې، پټ یې نه کړې. په داسې حالت کې دروازې ته روانه سوله چې ټول بدن یې له ډېرې ویرې لړزېدی. قدرمنو اوریدونکو، د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د سیرت مبارک اوله برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.